سلامونه وخت مو په خیر او زیر صافه یم د زیر نیوز سلیری څخه ورځنی او سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. چند بعد د 1404 هجري لمریز کال د تلې 19 او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر 11 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. افغانستان او بنگلاديش د درې ورځنیو سیالیو په لړ کې نن خپله دویمه لوبه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. دغه ستره سیالي نن مازدیګر 4:30 دقیقې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیل شوې ده. د ننګرهار ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د 18 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالي د پهلوان احمدزي لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په لوبه کې پهلوان احمدزي لوبډلې خپلې سیالي کندي باغي کلب لوبډلې ته د 3 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د پکتیکا ولایت په ارګون ولسوالۍ کې د 22 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالي پیل شوې چې 10 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالي لومړۍ لوبه کې عنایت لوبډلې د 2 ګولونو په توپیر خپلې سیالي سپیرواز لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالي لومړی بریا یې خپله کړه. د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار کې له 6 ولایتونو د 120 ورزشکارانو ترمنځ د قوت رمی دویم پړاو سیالي د کابل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پای کې کابل د زیاتو نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی، غزني دویم او میدان وردګ بیا دریم مقام خپل کړ. د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې د 29 لوبډلو ترمنځ د ټیپ بال کرکټ سیالي د سمسور لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په لوبه کې سمسور لوبډلې د 6 ویکټو په توپیر خپل سیالي شهرنو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. او د خوست ولایت په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې د 15 لوبډلو ترمنځ د ټیپ بال کرکټ سیالي د نادرشاکوټ زلمیانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو په لوبه کې نادرشاکوټ زلمیانو لوبډلې د 28 منډو په توپیر خپل سیالي وحدت لونګ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو اتلولي یې وګټله. سپورتي خبرونه هم دومره په خواله رسنیو فیسبوک، انستګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښ یا موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز سلیری تر سباني خبرونه د الله په امان.